د حبیب الله زړسوان ژوند او شاعري 1421 هجري لمریز کال د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکې مینې د ګزاره کلي د شهید عمران خان په کور کې و داسې ماشوم نړۍ ته سترګې وغړولې چې وروسته د پښتو ادب په ډګر کې د لیکوال، شاعر او ژورنالست په نوم وځلېد. نوموړي ته د کورنۍ لخوا د حبیب الله نوم ورکړل شو، خو د پښتو ادبي نړۍ کې د زړسوان په نوم وپېژندل شو. لومړنۍ زده کړې یې د شپولې په ښوونځي کې تر شپږم ټولګي پورې ترسره کړې. وروسته یې د کابل په حربي ښوونځي کې زده کړې وکړې او د 1443 هجري لمریز کال په پای کې یې د 12م ټولګي سند ترلاسه کړ. د لوړو زده کړو لپاره 2 ځله هند ته واستول شو چې هلته یې خپلې زده کړې په بریالیتوب پای ته ورسولې. همدارنګه د چکسلواکیا په نړیوال پوهنتون کې د ژورنالیزم په څانګه کې زده کړې وکړې. دندې: زړسوان د ژوند په اوږدو کې په پوځي او ادبي دواړو برخو کې دندې ترسره کړي دي. د پکتیا په پوځي ځواکونو کې دنده، د عبدالحی ګردیزي لیسې د پښتو ادبیاتو استاد، د افغانستان د ملي دفاع وزارت د نشراتو ریاست کارکوونکی، په حربي ښوونځي کې د پښتو استاد، په بیلابیلو خپرونو او ادبي مجلو کې لیکوال او همکار. د پښتو ژبې دغه نومیالی لیکوال په 1471 هجري لمریز کال د وري په 10مه نیټه له رسمي دندې تقاعد شو او په کور کېناست. زړسوان له 1439 هجري لمریز کال څخه د هیواد په مطبوعاتو کې لیکنې، شعرونه او کیسې خپرولې. د هغه چاپ شوي اثار دا دي: لیونۍ، د لنډو کیسو ټولګه، ننواتې، د شعرونو ټولګه، سپینه ډوډۍ، ژباړه، ارمانونه، د شعرونو ټولګه، مرور ماښام، د شعرونو ټولګه، د ګلانو سړی، ژباړه، شعرونه شوګیرونه، د ماشوم غږ، د شعرونو ټولګه، سپینه کوتره، د لنډو کیسو ټولګه، تڼاکې، د شعرونو ټولګه، د سیند په غاړه، د شعرونو ټولګه، وینې پر ګلاب وینې، د شعرونو ټولګه، ناچاپ اثار، شاتو کې زهر، لنډې کیسې، زه چې ماشوم وم، د ماشومانو لپاره انتباهي کیسې، ګل شو پاڼې پاڼې، څلوریزې او غزلونه. د ارواښاد حبیب الله زړسوان شاعري: زړسوان په پښتو شاعرۍ کې د غمیزې، مینې او ملي دردونو شاعر و. د هغه شعر د انسانیت، وطن پالنې او ولسي عاطفې هنداره ده. د شعرونو ژبه یې ساده، روانه او د ولس د زړه خبره ده. د جګړو، پردیتوب او ملي دردونو تودې څپې په خپلو غزلونو او نظمونو کې انځورولي دي. د لنډو کیسو انځورونه یې د جګړه ځپلي وطن د غمونو هنداره ده. د شعرونو هر بیت یې د احساس، صمیمیت، مینې او خواخوږۍ نه ډک دی. د زړسوان شعر د فن، جرأت او ملي غرور پیغام ورکوي. د بیلګې په ډول یې دا هنري غزل لولو: توره وږمۍ د رڼا نه راځي، شپه ډېره اوږده شوه سبا نه راځي، راغی پسرلی خو پسرلی نه شو، بڼ په ویر اخته دی بورا نه راځي، ګوره چې وعدې دې درواغجنې شوې، سر وخورې ریبار اشنا نه راځي، هسې له توبو یې توبهګار کړمه، خولې ته مې توبه له ګناه نه راځي، خاورې د کوڅې بادوي په سر، ټول کلی مجنون شو لیلا نه راځي، جام کې مې ساقي سکروټې واچوه، سوي زړه ته بله دوا نه راځي. زړسوان په بډایه احساساتو، ملي غرور او انساني عاطفې سمبال شاعر و. له ځان پالونکو او غولونکو خلکو یې کرکه کوله، له بېوزلو سره یې ډېره مینه لرله. د هغه شعرونه د ولس په زړونو کې ځای درلود او لري یې، ځکه چې د ولس خبرې یې د خپل هنري شعر په قالب کې په ښکلو او له مینو ډکو لفظونو کولې. د پښتو ژبې دغه نومیالی شاعر او لیکوال حبیب الله زړسوان د خالق تعالی له دې فاني نړۍ څخه په فزیکي ډول د 1496 هجري لمریز کال
د مرغومي په 26مه نیټه په 70 کلنۍ کې خدای پاماني وکړه. خو د ښاغلي حبیب الله زړه سوان هغه هنري پنځونې چې د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ادبیاتو په بېلابېلو فورمونو کې د خپل علم او پوهې په سبب کړې وې، چې عبارت دي له لنډو کیسو، مقالو، نظمونو، غزلونو او د ژباړو څخه د ده یاد تلپاتې ساتلی او تل به یې د پښتنو په زړونو کې ژوندی ساتي. د ارواښاد حبیب الله زړه سوان په ژوند او هنر چې هر څومره خبرې وشي نو بیا به هم د کمښت احساس موجود وي. نو زه خپلې دې لیکنې ته د ارواښاد حبیب الله زړه سوان په دې هنري بیتونو د پای ټکی ږدم. مونږ ترې نه راغلو وطن پاتې شو، وران د ارمانونو چمن پاتې شو. غلو لوربلونو ګلان غلا کړله، لوټ شولو ازغو ته گلشن پاتې شو. مه یادوه هر مازدیګر راته، نور د ګودرونو دیدن پاتې شو. زیر شه د خپل بڼ هر یو ښایسته ګل ته، سر یې قاتل یوړو بدن پاتې شو. خپل واره ته داسې لوټې لوټې کړ، کلي ته حیران مو دښمن پاتې شو. کله هدیرو کې کفن کشو نه جوړ چرې او قبر کفن پاتې شو. نوم مې د وطن په شناختو ولیکئ، بل ځای کې زما که مدفن پاتې شو. لاړه له اروا یې مسافره شوه، ځان ته د زړه سوان غریب تن پاتې شو.